الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو درنو ورونو، یو لوی برکت او لوی فضایل چې موږ د هغه څخه غافله پاتې سوي یو، هغه په کثرت باندې درود شریف دی پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې. د درود شریف ډیر زیات فضایل په احادیثو مبارکو کې راغلي دي، حتی چې علماء کرامو د درود شریف په فضایلو کې بې شمیره کتابونه لیکلي دي، چې تقریبا 80 کتابونه زما سره د درود شریف په فضایلو کې پراته دي، او دا شان ډیر بې شمیره احادیث چې د درود شریف په فضایلو کې راغلي دي، کتابونه ور باندې ډک دي. حدیث شریف کې راځي، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. چا که پر ما باندې درود شریف یو ځل ولوستی، الله تعالی جل جلاله به پر هغه باندې 10 ځله رحمتونه وکړي. ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100. او که چا پر ما باندې 10 واره درود شریف ووایي، الله تعالی جل جلاله به پر هغه باندې 100 رحمتونه وکړي. ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار. او که چا پر ما باندې 100 واره درود شریف ولوستی، الله تعالی به د سترګو په منځ کې د نفاق څخه براءت ولیکي، او دا شان له جهنم څخه به د خلاصون ټکي ولیکي. او بیا ورپسې زیاتوي: واسکنه الله یوم القیامة مع الشهداء. او الله جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې د شهیدانو سره راپورته کړي. او د شهیدانو څومره لوړ لوړ مقامونه دي چې د سنن کبرا د بیهقی رحمت الله علیه کتاب په 9 جلد صفحه 270 کې لیکي چې نمران ابن عتبه زماری رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ پر ام دردا رضی الله عنها باندې داخل سلالته ورلو، په داسې حال کې نحنو ایتام، موږ یتیمان وو، کوچنیان وو. فقالت ام دردا رضی الله تعالی عنها راته وویل چې ابشروا فإني سمعت ابا درداء، تاسو ته خوشحالي وي او زیری وي، ما د ابا درداء رضی الله تعالی عنه څخه اورېدلي دي. هغه ویل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من اهل بيته. چې د شهید چې د الله تعالی په لار کې شهید شوی وي، هغه به د خپل کورنۍ د 80 نفرو شفاعت کوي، او دا د 80 نفرو شفاعت به قبلیږي. حدیث شریف په سنن ابي داود کې راځي، 3 جلد صفحه 15 کې، او صحیح حدیث دی. او کنز العمال کې راځي چې د دې شهید دومره لوړ مقام دی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې هغه فرمایي چې
د قیامت په ورځ به 3 کسان شفاعت کوي، یو انبیاء علیهم السلام او بل علماء کرام حق او علماء اهل سنت والجماعت او دا شان شهیدان چې د الله تعالی په لار کې شهیدان شوي وي د قیامت په ورځ به دا خلک شفاعت کوي. نو یو څوک چې په ورځ کې 100 واره پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ولولي، هغه به د قیامت په ورځ باندې د دغه لوړو مقاماتو والا شهیدانو سره راپورته کیږي. او معززو، کم خلک چې مشکلات لري او له مصیبتونو سره مخ دي، په یقین باندې وایم چې هغه که په روزانه ژوندون کې په کثرت سره استغفار ووایي او په کثرت سره درود شریف ووایي، الله تعالی جل جلاله به له مشکلاتو خلاص کی او مصیبتونه به ورته حل کی. علامه نبهانی رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې د یو بغدادي کیسه راخیستې ده، وایي چې هغه مخکې ډیر مالدار و، د ژوند په تیریدلو کې بیا مسکین سو او ډیر قرضدار سو او ډیر محتاجی سره مخ سو. د پورولو 500 دیناره ور باندې سو. هغه دوامدار غوښتنې کولې. د چې کله د دې قرضونو او د دې خلکو څخه ډیر په تکلیف سو، نو بیا یې ویل چې یو تاجر ته به ورسم، بل مالدار ته دا 500 به ځینې قرض کم، هغه سره به نیټه وټاکمه، دا پوروړي به خلاص کم، هغه ته به بیا ورکم. کله چې د تاجر څخه 500 دیناره په قرض باندې واخیسته، نو هغه کم چې د قرضداران و هغه په خلاص کړله. دغه تاجر سره وخت وټاکئ چې دا وخت به ستا قرض ادا کړم. نو هغه تاجر ورته وویل که دې په پلاني وخت باندې ټاکلي وخت باندې زما قرض ادا نه کوې، ماته د 500 دیناره بیرته را نه کړل، نو دا به ستا دپاره بیا ښه نه وي، بیا به زه دا عریضه و قاضي ته پیش کوم. هغه مسکین ورته وویل چې صحیح ده، 500 روپۍ ځینې راواخیستې. خو یې څو ورځې چې تېرې سولې، د هغه تاجر هم وخت ورپسې پرسو. دا ناداره مسکین او قرضداره چې شتمني یې و صفر ته راشوه سوې ده، حیران پاته دی چې اوس به څه کوم. د هغه تاجر څخه 500 روپۍ اخیستې دي، وخت مو ورسره ټاکلی دی، د هغه وخت راپسې پرسو. څو ورځې لا تېرې سولې، هغه تجار ورته راغلی په ټاکلي وخت باندې چې زما روپۍ 500 دیناره راکه. ده ورته ویل چې نسته، قرضه یې ور نه کړله چې نسته را سره. هغه تجار شکایت و قاضي ته وکړي، د وخت قاضي ته ورغلی. د وخت قاضي امر وکړي چې تر څو دې د دغه تجار روپۍ نه وي ادا کړي، دغه محتاج سړي ته وویل ته به په محبس او بندیخانه کې زنداني یې کوي. دې ناداره په ډېر رژدېدلي غږ باندې ورته وویل قاضي صاحب تر سبا پورې ماته مهلت راکړه، زه به تر سبا کوشش وکړم او خپله کورنۍ به هم په دې جریان باندې خبره کړم، کوم چیرې د تاجر د روپۍ ورته پوره کړلې او یا به دته یو ضامن ورکړم، یو څوک به په ضمانت کې ورکړم. هغه قاضي ورته وویل چې ته به بیا سبا رانسې، نو موږ ته ضامن اوس لا راکه. دې قرضداره او ناداره سړي ورته وویل چې زما ضامن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، که زه رانغلم نو زه به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتی نه یم. خو قاضي بیا هم یو نیک سړی و، د ده دا غوښتنه یې پوره کړله او ویې منله. ورته وویل چې داسې سړی دې ضامن راکړئ چې زه یې ضمانت منمه
تر سبا پورې مهلت درکوم چې زه ګورم ته تر سبا پورې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ضمانت چې ته موږ ته د هغه پیش کړی دی چې دې قول باندې درېږې که نه درېږې. او کله چې کور ته ولاړی دا ناداره سړی او خپلې بیبي ته یې خپلې مېرمنې ته یې دا ټوله قصه بیان کړله، هغې د یو مشورې په توګه ورته وویله چې تا خو وقاضي ته رسول اکرم سید ولد آدم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ضامن ورکړی دی، راشه چې موږ پر هغه مبارک باندې درود شریف ووایو، شاید چې الله تعالی جل جلاله د هغه مبارک په توسل او وسیله باندې د حل لاره موږ ته راوښوي او یا موږ د حل لاره پیدا کړو. دواړو خاوند او مېرمنې د شپې درود شریف ویی چې داسې خوب ورباندې رالی، د خوب څپې ورباندې رالی او دوی وده شوه. ناداره سړی د شپې خوب ویني چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته رالی او ورته وایي چې ته مه پریشانه کېږه، سبا ورسه د قاضي وزیر ته او یا والی ته هغه ته زما سلام ووایه او هغه ته ووایه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چې دغه ناداره او د دې مسکین قرضه ادا که، 500 دیناره ورکه. او که هغه ستا د خوب د رښتینولۍ نښې غوښتلې نو هغه ته ووایه چې هو 2 نښې لرمه چې ما خوب لیدلی دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا ته سلام راستولی دی. اوله نښه دا ده چې ته په هره شپه کې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې 1000 کرته درود شریف ووایې. او دوهمه نښه دا ده چې ورته ووایه تېره ورځ چې تا پر ما باندې 1000 واره درود شریف ویلی و خو ته په دا شمار کې شکمن وې، خو خوش اوسه او ته خوشحاله اوسه چې تعداد دې پوره کړی دی، 1000 کرته ما ته د ملایکو په واسطه باندې درود شریف را رسېدلی دی. چې سبا سهار سو ناداره مسکین د خوبه فاسد د ښار پر لوري باندې روان سو چې د وزیر سره وویني. والی یې پیدا کړي، هغه ته یې وویله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سلام پر تا باندې وایه او دا غوښتنه یې کوله چې د دغه غریب او فقیر او ناداره پر سر باندې 500 دینار دی، دا قرضه یې ته ادا که، دا پر غاړه باندې واخه. والی ورته وایي چې که ستا دا خوب رښتیا یې ما ته ته څو نښې بیان که، زه څنګه دا ومنم، ته کم ثبوت و کم سند لرې چې دا خوب رښتیا یي. ناداره ورته وویله چې 2 نښې لرمه. هغه 2 نښې یې ورته بیان کړې چې یوه دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چې ته پر ما باندې هره شپه 1000 کرته درود شریف لولې، هغه ما ته را رسیږي. او دویمه نښه یې دا راته وویله چې ته یو شپه د درود شریف لوستلی و خو ته په شمیر کې شکي وې او تا ته د خوشحالي خوشحاله اوسه، ته په شمیر کې نه یې غلط، 1000 کرته ما ته درود شریف د ملایکو په واسطه باندې را رسېدلی. د هغه والي په سترګو کې د اوښکو سیلاب روان سو او تر ګریوانه یې اوښکې ورسېدلې. هغه ته وویل بلکل رښتیا وایې او دا خوب دې رښتیا دی. امر یې وکړي چې د بیت المال څخه و دې ناداره ته 500 دیناره ورکړي او زما د خپل خصوصي مال څخه 2000 او یا 2500 زیاتې روپۍ ورکړي. دا د پخوا دینار و ډېرې قیمتي روپۍ وې، بیا د غربت ژوند و. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اکرام او د عدت یوه وړوکې بدله ده. هغه ناداره سړی د دغه والي د ځایه راووتی، د قاضي پر خوا باندې روان سو، د هغه د دفتر پر لوري باندې ورلی چې ګوري قاضي په مخه کې ولاړ دی، د تعظیم دپاره ورته ودرېدی. پرون یې ډېر زجر کړی و، نن د تعظیم دپاره ورته ولاړ دی.
او قاضي ورته وایي چې ستا په وجه باندې ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارکه سیره په خوب کې ولیده. هغه مبارک په خوب کې راته ویل که د دې نادار او مسکین محتاج پور ادا کوي، زه به تا د قیامت په ورځ، د قیامت په دې سخته ورځ کې چې پر تا کومه قرضه وي د هغې اداینه به کوم. نو یې د هغه 500 روپۍ نورې ورکړلې چې خپله قرضه ورباندې ادا که، ورسه تاجر ته یې ورکړه. یا تاجر چې د دغه ځایه راولاړ سو، اوس ګوري چې هغه ناداره مسکین چې د دغه ځایه راولاړ سو، ولاړی چې د تاجر او د دې دنیاداره چې د قرض ورڅه کړی و د هغه حق ادا کړي او 500 روپۍ هغه ته ورکړي. هغه چې کله په مخ باندې ورلی، هغه همداسې په عزت ورته ولاړ دی او ورته وایي ستا په وجه ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. هغه راته ویله که تا چیرې دې ناداره او مسکین ته دا 500 روپۍ عفو کړلې او هغه ته دې بخښنه وکړله، نو زه به د قیامت په ورځ باندې ستا دپاره د عفوې او بخښنې غوښتنه کوم. نو هغه تاجر سړي او دغه مسکین ته چې 500 روپۍ ورباندې مال 500 روپۍ دینار یې ورباندې وه، هغه یې ورته معاف کړه. معززو، مسکین او ناداره سړی چې قرضه یې هم ادا سوه او زیاتې روپۍ هم تقریبا 4000 شاوخوا دیناره ورته تحفه سوله، خپل کور ته په خوشحالۍ باندې رالی. دا ټول د دغه درود شریف په برکت باندې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مبارک روح ته یې لیږلي او واستولي وه. نو معززو، درود شریف ډیر زیات فضایل لري. ما مخکې هم یادونه درته وکړ چې په احادیثو باندې کتابونه ډک دي او دا شان چې کوم خلکو ویلي دي بار بار درود شریف لوستلی دی، د هغو چې کوم قصص دی کتابونه ورباندې ډک دي. د اولیاء الله په شان کې راځي یو د الله جل جلاله ولی صوفیه کرامو څخه به یې هره شپه 3 زره کرته درود شریف لوستی. نو بیا د واده شپه سول، تقریبا د واده په شپو کې 3 شپې درود شریف له مصروفیت د وجې پرېښودی. یو چاته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راځي او ورته وایي چې د فلاني ولی ته ووایه چې تا خو هره شپه پر ما باندې 3 زره کرته درود شریف لوستلی دی، هغه ما ته د ملایکو په واسطه باندې را رسېدلی دی، خو ورته ووایه چې دا 3 شپې ستا د خوا دغه تحفه ما ته نه ده راستول سوې، نه ده راغلی. کله چې خوب والا راځي او د الله جل جلاله دغه ولی ته خوب وایي، هغه ورته وایي چې بالکل ما به مخکې 3 زره کرته درود شریف لوستی، خو دا 3 ورځې چې مې نه دی ویلی، زه د واده په مصروفیاتو باندې اخته وم او راصفاتو وم. معززو، ډیر زیات فضایل لري. راځو چې دا فضایل ترلاسه کړو او پر خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې بشمیره درود شریف ووایو. دا اسانه درود شریف چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د منځه وروسته باید ووایو او د ژوند په چارو کې هر ځای چې یو خوله په دې باندې معتره ولرو او دا مو په یاد وي او دا یو خپل وظیفه وګرځوو، دا به زموږ د مصیبتونو څخه د خلاصون لاره وي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روح به ورباندې خوشحاله وي.
نور مې پر واکمن الله جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 78 18 434. والسلام.